زموږ محترم ملګرو غواړو چې د الکترونیکي یا د برېښنایي زناګانو یا د ټکنالوژي زناګانو په اړه معلومات درکوم. زنا یوازې د عورت زنا ته نه وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د سترګو زنا شته، د غوږونو شته، د ژبې شته. د ژبې زنا دا ده چې یو نامحروم سره په مسنجر باندې، واتساپ باندې، تلیفون باندې ته وغږېږې. د غوږونو زنا دا ده چې د هغه خبرې واورې. د سترګو زنا دا ده چې هغه ته وګورې. نو نن سبا دغه فتنې او فسادونه زښت زیات شوي دي، که نارینه ده او که زنانه ده او که ماشوم ده او که لوی ده، ټول په دې فتنې او فسادونو باندې اخته دي. هر هغه څوک که غواړي چې د هغه خور، لور، مور، د هغه فامیل په امن کې شي د دې فتنو نه، نو د بل چا فامیل سره د ډېر احتیاط وکړي. ځکه امام شافعي رحمه الله فرمایي: من یزن فی الناس ب1000 درهم یزنا فی بیته بغیر درهم. وایي څوک چې غواړي په 2000 درهمو باندې زنا وکړي د بل چا کور کې، نو د ده په کور کې به بغیر د درهمو نه، بغیر د پیسو نه به زناګانې کېږي. بل دا د محترمو ځوانانو، محترمو ورونو، محترمو خویندو، که غواړئ چې نیک صالحه ښځه ولرئ، ښایسته ښځه ولرئ، آرام ژوند ولرئ، نو تاسې دغه اړیکو څخه ځانونه وساتئ. او خویندو که چېرته غواړئ چې ښه نیک صالح سړی میړه ولرئ، نو دغسې نامشروع اړیکو سره ځانونه وساتئ. محترمو ځوانانو، هغه نجلۍ چې تا سره په واتساپ، مسنجر، تلیفون باندې اړیکې لري نامشروع، نو ته څه فکر کوې؟ دا به نورو ځوانانو سره نه لري؟ یا محترمو خویندو، که تاسې ګورئ چې تاسو سره یو ځوان اړیکې لري، څه فکر کوئ چې هغه به نورو نجونو سره به دغسې نامشروع اړیکې به ورسره نه وي؟ نو د دې وجې نه دغه ټولنه کې دا ثابته شوې ده، هر هغه ځوان او هر هغه نجلۍ چې هغه تلیفوني اړیکې باندې یو بل سره اشنا شوي دي، هغوی ترمنځ بیا دا ژوند دوام نه ده کړی، بقا نه ده کړی، د هغوی ترمنځ بیا اعتماد نه وي، طلاقونه واقع شوي دي. ډېر عزتمن خلک په دې باندې بې عزته شوي دي، ډېر درنې کورنۍ په دې باندې سپک شوي دي، او ډېر د عزت خاوندان پکې د ټول عمر لپاره خپل حیثیت او خپل عزت د لاسه ورکړی. بله خبره زه دا کومه چې علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي چې تا د ژبې صبر او همدارنګې د عورت صبر، دا د نورو صبرونو څخه ډېر سخت دی. همدا وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: وایي چا چې د دوو ژامو ترمنځ یعنی ما ته ضمانت راکړه، یعنی د خپل ژبې، چا ته د دوو پښو ترمنځ ما ته ضمانت راکړه، یعنی د عورت، نو زه ورته د جنت ضمانت ورکوم.